عبدالله بیا ګلمرجاني شروع کړه. بیا سنمنی اشرف غنی ته څه ویلي او څه غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. 2 ورځې وړاندې ولسمشر غني د یو فرمان له مخې د مصالحې شورا د غړو لیست اعلان کړ چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او استاد سیاف په ګډون 46 تنه غړي لرل. خو نن د مصالحې شورا مشر عبدالله ویلي چې د نوموړي او ولسمشر غني ترمنځ د شوي سیاسي هوکړې له مخې د دې شورا ایجاد د واک دی. پر همدې اساس د دې شورا د جوړېدو لپاره د ولسمشر غني فرمان ته اړتیا نه وه. د عبدالله لخوا په خپره شوې اعلامیه کې هم دا راز راغلی چې دا شورا باید جامع او ټول شموله واوسي او په دې لړ کې سلا مشورې پیل شوي دي او ترکیب به ژر بشپړ شي. مطلب اشرف غني د مصالحې شورا نشي جوړولی او د دې شورا جوړول د واک دی او غړي به یې د اعلانوي او د ولسمشر غني لخوا اعلان شوی لیست نه مني. دغه راز نن عبدالله له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلي. حامد کرزي تېره ورځ په دغه شورا کې له ګډون ډډه کړې وه، خو اوس دا معلومات نشته چې دا ملاقات د عبدالله له اعلامیې چې د ولسمشر فرمان نه مني له هغه مخکې شوی که وروسته. په هر حال په دې تړاو بیا د ولسمشر ویان صدیقي ویلي د ملي روغې جوړې شورا د ترکیب په اړه د ډاکټر عبدالله په ګډون له ګڼو کسانو سره سلا مشوره شوې وه. نوموړي همداراز وویل د شورا غړیتوب ردولو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي پریکړې ته درناوی لري. صدیقي همداراز زیاته کړه د ولسمشر هدف دا و چې ټینګه ملي او سیاسي اجماع وشي او دا کار شوی او دا مهمه پروسه ده چې خلک هیله لري چې جنگ ختم شي. نو موږ له ټولو سیاستوالو وغوښتل چې راشئ ګډون وکړئ. په تېره کرزی چې مشر دی دوی وزن لري او زموږ هیله ده چې دی دې راشي او د خلکو هیله هم دا ده چې راشي او ونډه دې واخلي. په هر حال تاسو د عبدالله د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.